السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم لطیف مهربان یم ستاسو ملګری. دوستانو څنګه چې تاسو ته ما مخکې پنځه ویډیوګانې ډکې کړې وې او یوټیوب ته خپل چینل لطیف مهربان په نامه هغه ته مې اپلوډ کړی وې. نو تاسو ته ما ویلي وو چې څنګه تاسو کولی شئ له یوټیوب سره او پیسې لاسته راوړئ آنلاین، او بعضې نور عمومي معلومات مې درکړي وو. نو نن هم دوستانو زه تاسو ته غواړم چې یو نوی ویب سایټ در وښیم چې هغه په نامه د ایډ فلای دی. ښه، له هر څه نه مخکې دوستانو تاسو نه زه یوه هیله کوم چې تاسو دغه ما پیج لایک کړئ تر څو زه خپل URL یې وشم کولی تاسو سره شریک کړمه د خپل فیسبوک پیج د لارې نه، تر څو تاسو په اسانه طریقې سره اوسئ کولی دغه آنلاین پیسې پیدا کولو طریقې زده کوئ. ښه دوستانو، نو تاسو یو کار وکړئ، تاسو به انشاءالله یو خو زه هیله لرم چې تاسو ما دغه یوټیوب چینل چک کړی وي، دغه څو ویډیوګانې چې ما تاسو سره شیر کړې وي دغه هم لیدلی وي او یو څه شی هم ترې زده کړي وي. نو تاسو یو کار وکړئ دوستانو چې د ما دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زه به تاسو ته انشاءالله نورې ډېرې زیات طریقې چې زه به دغه ټول تاسو ته در وښیم تر څو تاسو اوسئ کولی په همدغه افغانستان کې کور کې کښېنئ او پیسې لاسته راوړئ. ښه ګرانو دوستانو، ډېر وخت ونه نیسم. نن چې زه تاسو ته کوم پیج غواړم یا کوم ویب سایټ غواړم تاسو در معرفي کړم، هغه په نامه د ایډ فلای دی. نو دوستانو یو دفعه به زه دا لاګ آوټ کړم، تاسو ته سر نه وښیم تاسو څنګه دې کې لاګین شئ. ښه ګرانو دوستانو، اول تاسو به څه کوئ، دلته به راځئ خپل براوزر ته، هلته به لیکئ ایډ فلای. ګورئ دا چې دې ولیکئ دلته دغه ما خو مخکې نه زه راغلم دې ویب سایټ ته. ډېره اسانه طریقه لري، یعنې تاسو نه دا ضرورت نه لري تاسو ولاړ شئ خپل ایمیل ورکړئ، شمیره ورکړئ یا بل شی ورکړئ چې تاسو یعنې لاګین سئ، یا فقط دلته راسئ چې لاګین ویت فیسبوک ورته ووایئ، دغه لاګین ویت فیسبوک بیا ورته ووایئ. دا دوستانو لاګین ویت فیسبوک چې ورته وویلې دا څه شو، ما اکاونټ راغی. ما د اکاونټ څه موده مخکې جوړ کړی، نو ما ډېر پوسټ پکې نه دی کړی د مصرفیت د وجې نه. نو تقریبا 200 ویوز لرم، دغه ارننګ تقریبا 0.200 کېږي، یعنې د $1 100% ورته وایم 22% ما ارننګ کړي په 200 باندې. دا چې تاسو انشاءالله 100 ویو وکړئ په 1000 ویو باندې $1 تاسو انشاءالله درکوي. دا نو تاسو کوشش وکړئ چې یو پیج ځان ته جوړ کړئ، پیج مو لږ قوي پیج جوړ کړئ ځان ته، چې څومره پیج قوي وي انشاءالله تاسو ته به هغومره ډېرې پیسې درکړي. دا نو تاسو دوستانو څنګه به کوئ، دې کې زه تاسو ته ښیم. دغه دوستانو یو ویب سایټ دی په نامه د afghanfashion.com. دا زه نه پوهېږم دوستانو دا ویب سایټ د چا دی، خو اسان لاره څنګه ده تاسو ته زه وښیم چې څنګه تاسو د ایډ فلای د لارې نه پیسې لاسته راوړئ. څه به کوئ تاسو هر چیرې که هغه فرض که فیسبوک URL وي، یوټیوب URL وي، کوم ولځي کې URL وي یا د کوم ویب سایټ URL، فقط څه به کوئ URL به داسې دی چې نه کاپي کوئ، کنټرول C صحیح شو، کنټرول C چې که دلته به راځئ دا به پیسټ کوئ، پیسټ مو چې که څه به ورته وایي شرینک به ورته وایي، شرینک مو ورته ویل کاپي صحیح شو. دا لیک مو کاپي کړ، فرض که دا ما خپل دغه لطیف مهربان په نامه چې فیسبوک پیج مې دی، څه به یې کوئ خپل فیسبوک ته به یې پیسټ کوئ صحیح شو. که اکاونټ کې هم کوئ چې دا شیر کړئ، مشکل نه لري، تاسو باید حتما دې ته پیج ولرئ. دلته مې شیر کړه، فقط څه به ورته وایي پبلش چې ورته وویلې دا به څه شي، دا به پبلش شي. بس هغه نه بعد چې هر نفر راځي، هر نفر یې تاسو په دې پوسټ باندې چې کلیک کوي، هغه به همدغه خپله فیسبوک لینک کوي تاسو همدغه ایډ فلای اکاونټ سره صحیح شو. ایډ فلای اکاونټ سره چک څومره چې خلک ویو کوي هغومره به تاسو ته پیسې راځي. نو که تاسو چیرې داسې 1,00,000 شاوخوا پیج ولرئ چې 1,00,000 شاوخوا لایک ولري، نو انشاءالله تاسو باوري اوسئ چې په 4 ساعتو کې 20,000 دومره ویو تاسو ته راځي. نو 20,000 ویو چې راشي $10 دي، $10 لویه خبره ده دوستانو چې تاسو کور کې ناست یو $10 وګټئ صحیح دی. نو بیا دلته د دې پیسو ویستلو طریقې هم دوستانو دلته شته، نو تاسو کولی شئ د پیپال، پاینیر، پایزه د لارې نه تاسو دا پیسې لاسته راوړئ. دا خدمات خو بدبختانه چې اوس افغانستان کې نشته، د افغانستان ته پیسې نه رالېږي، خو که څوک خارج کې لرئ بیا خارج کې دغه 3 واړه اکاونټونه جوړېږي او ډېر په اسانه کولی شئ تاسو که ورور، کوم دوست، ملګری مو خارج کې تاسو هغه سره خبره کړئ، ورته دغه اکاونټ ځان ته جوړ کړه، ته به خپل دغه څه کوې چې کله دلته پیسې ویدرا کوې چې کوې بیا تا ته به وایي چې ته پیپال اکاونټ لرې که پاینیر لرې که پایزه لرې.
هغه ته ورته ورکړې چې هر یو شی لري په هماغه ته ورکړې هغه د یو دوست ورته خارج کې درته جوړې کړي هر نور مملکتونه کېږي خو متاسفانه بدبختانه یې سره ته چې په افغانستان کې نه کېږي دلته هېڅوک قصه کې نه دي دې شیانو نو تاسو هغوی ته ورته چې هغه درته جوړ کړي به تاسو پیسې به مستقیما هغوی ته ورځي بیا هغوی ته ورته چې پیسې تاسو ته راولېږي افغانستان ته هغه نو مشکل نشته تاسو بهتره پوهېږئ د معنا صحیح دوستانو ډېر اسانه طریقه ده نو بیا دلته نور سیټینګونه دي د ویډرال پیسې څنګه باسئ سپورټ که څه مشکل لري هغې ته بیا کولی شي سپورټ دپاره ورسره کانټاکټ وکړئ صحیح شو دلته ریفرلز دي ټولز دي هم په دغه تاسو دا به اکاونټ دی تاسو په اکاونټ باندې کې نور معلومات تاسو ته درکوي صحیح شو دغه دی تاسو داسې نور مشکل نشته دوستانو نو انشاءالله چې تاسو یو شی زده کړي او کور کې کښېنئ پیسې لاسته راوړئ ولې چې نو پوهېږئ چې آنلاین ډېر ښه کارونه کېږي آنلاین ویبسایټونه نو انشاءالله دوستانو چې شی مو زده کړي مننه تاسو نه دوستانو تاسو یو کار وکړئ چې د ما د چینل سبسکرایب کړئ لطیف مهربان نو زه به تاسو انشاءالله په آینده وختو کې ډېر ښایسته ویډیوګانې دې نه ډېر نورې طریقې درته ښیم چې تاسو هغوی سره څنګه کولی شئ آنلاین پیسې لاسته راوړئ مننه دوستانو انشاءالله روغ جوړ ارام اوسئ